د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د تور غونډۍ بندر د پراختیا او پانګونې هوکړه لاسلیک شوه. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریلي ترانسپورټي شبکې د همغږي کولو د دوه اړخیزه همکاریو د پراختیا د انتقالاتو د زیاتوالي او سوداګرو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د تور غونډۍ بندر د پراختیا او پانګونې په تړاو یو تړون لاسلیک شو. دغه تړون د ټولګټو چارو وزارت د اوسپنې پټلۍ مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده او د ترکمنستان هیواد د ګورولوشیک سهامي شرکت د رئیس سردار قربانوف سره د 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت لاسلیک شو. د دې تړون د پروژې په متن کې د تور غونډۍ هرات اوسپنې پټلۍ په مسیر کې د تخلیې او بارګیرۍ لپاره د نویو ګودامونو او تاسیساتو ډیزاین جوړول او فعالول شامل دي چې د یاد مسیر په وچ بندر کې تطبیق کیږي. د ټولګټو چارو وزارت د مسؤلینو په وینا چې په یاده پروژه د ترکمنستان هیواد له لوري پانګونه کیږي چې د افغانستان په خاوره کې به د افغانستان د قوانینو د ترکمنستان په خاوره کې به د ترکمنستان د قوانینو له مخې عملي کیږي او تر بشپړېدو او ګټې اخیستنې تر سپارل کېدو وروسته به د پروژې مجموعي قیمت د همدې تاسیساتو له عوایدو څخه ترکمنستاني شرکت ته ورکول کیږي. لوګر کې د نږدې 30 میلیون ډالرو په پانګونې د لمریزې برېښنا تولید او سب سټیشن جوړولو چارې پیل شوې. د رئیس الوزرا اقتصادي معاون ملا عبدالغني برادر اخون په دې مراسمو کې ویلي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د لوګر په ځانګړي ډول د محمد اغې صنعتي پارک د برېښنا کمښت ستونزه حل شي. نوموړي زیاته کړه دوی هوډ لري چې افغانستان د انرژۍ په برخه کې پر ځان بسیا کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره اړتیا ده چې د هیواد اوبه مدیریت شي او له لمر او باد څخه ګټه واخیستل شي. ټاکل شوې دغه پروژه په 18 میاشتو کې بشپړه شي او د دې ولسوالۍ 40,000 کورنیو ته به اړینه برېښنا برابر کړي. د افغانستان برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر بیا ویلي چې هیواد کې 50 نورو ولسوالیو ته هم د برېښنا غځولو لړۍ پیل شوې ده. کابل ښار او مرکزی زون کې قطر ته د افغان کارګرو د لیږد نوملیکنې پروسه پای ته ورسېده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې کابل ښار او مرکزی زون یعنی پروان، لوګر، میدان وردګ، دایکنډي، بامیان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې قطر ته د کارګرو د لیږلو اعزام نوملیکنې پروسه پای ته ورسېده. اعلامیه کې همداراز راغلي چې هیوادوال دي د راتلونکي لپاره د بستونو اعلان ته په تمه اوسي. دا په داسې حال کې ده چې ریاض وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي ویلي و چې د نوملیکنې پروسه به ډېرې اونۍ ونیسي تر څو ټاکل شوی هدف پوره شي او مسلکي کسان پکې غوره او واستول شي. ټرمپ ویلي چې امریکا کې له پناه غوښتونکو پخوانیو افغان همکارانو سره مرسته کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ژمنه وکړه له هغو افغانانو سره چې په افغانستان کې د امریکا له حکومت او پوځ سره کار کړی او اوس په امریکا کې د اقامت په لټه کې دي مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د امنیت وزارت د افغان پناه غوښتونکو د لنډمهاله خوندیتوب یا TPS حالت لغوه کړی دی. ټرمپ همداراز ویلي چې د هغو افغانانو وضعیت ته به چې ورسره د انتقالېدو ژمنه شوې رسېدنه وکړي. هغه له همکارو افغان پناه غوښتونکو سره د مرستو د څرنګوالي په تړاو نور جزئیات ورنه کړل، خو ژمنه یې وکړه چې دولت به یې له شاوخوا 90 سلنه هغو کسانو سره چې په امریکا کې د دایمي اقامت په لټه کې دي مرسته وکړي. ایران له امریکا څخه د 12 ورځنۍ جګړې د تاوان غوښتنه وکړه. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ویلي چې زموږ او د امریکا ترمنځ مذاکرات روانو، اوس باید واشنګټن ځواب راکړي چې ولې د خبرو منځ کې پر ایران برید وکړ. هغه زیاته کړې چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د مذاکراتو لار ډیره تنګه شوې او امریکا باید د خبرو له بیا پیلېدا مخکې ایران ته د غرامت ورکول ومني. نوموړي د ډاډ غوښتنه کړې چې په راتلونکي کې به دا کار نه تکراروي او موږ ته باید د رسېدلو زیانونو غرامت راکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او ایران استازو ترمنځ د یورانیمو غني کولو پر سر 15 پړاو مذاکرات ترسره شوي او ټاکل شوي وه چې 6م پړاو یې هم ترسره شي، خو امریکا د جون په 22مه د ایران پر نتنز، فوردو او اصفهان کې د یورانیمو په غني کوونکو تاسیساتو بمبار وکړ. امریکا د ایران پر باري کښتیو نوي بندیزونه ولګول. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ د ایران پر 115 ملګرو ادارو او کښتیو نوي بندیزونه ولګول. دا بندیزونه په پراخه کچه د آیت الله علي خامنه‌ای د سلاکار علي شمخاني د زوی محمد حسین شمخاني د باري کښتیو ګټې ګواښي.
د امریکا خزانه وزارت د څرګندونو له مخې شمخاني د یو پیچلي جال له لارې د کانتینري کښتیو ټانکرونو یوه پراخه شبکه څاري چې په ټوله نړۍ کې د ایران او روسیې تیل او نور توکي پلوري. امریکا پر شمخاني تور لګولی په تهران کې د شخصي اړیکو او فساد له لارې سلګونه میلیارډ ډالره ګټه ترلاسه کوي چې ډیری د ایران د حکومت د ملاتړ لپاره کارول کیږي. بلخوا د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي ویلي چې دا بندیزونه د ایراني ملت پر وړاندې د امریکا له دښمنۍ یوه روښانه بیلګه ده چې هدف یې د ایران اقتصادي پرمختګ او د خلکو هوساینې ته زیان رسول دي. کاناډا په مشروط ډول په سپټمبر کې د فلسطین هیواد په رسمیت پیژندلو خبر ورکړ. د کاناډا صدر اعظم مارک کارني ویلي که د اردن سیند د لویدیځې غاړې دولت ځینې ځانګړي شرایط پوره کړي نو هیواد به په سپټمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د فلسطین هیواد په رسمیت وپیژني. کارني ویلي چې د فلسطین حاکمان باید په 2006 کال کې ټولټاکنې ترسره کړي او د دیموکراتیکو اصلاحاتو لپاره د هڅه وکړي. نوموړي تېره ورځ د فلسطین له ولسمشر محمود عباس سره خبرې کړي او د خبرو له پای ته رسېدو وروسته یاده پرېکړه اعلان کړې. تر دې وړاندې بریتانیا، فرانسې او مالتا هیوادونو هم اعلان کړی و چې فلسطین به په رسمیت وپیژني. د سوریې بهرنیو چارو وزیر سبا مسکو ته په یو رسمي سفر ځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ټاکل شوي د سوریې بهرنیو چارو وزیر سبا مسکو ته سفر وکړي. دا به په سوریه کې د بشار الاسد په مشرۍ د دولت له رانسکورېدو په دغه هیواد کې د نوي حکومت د جوړېدو وروسته روسیې ته د یو لوړپوړي چارواکي لومړنی سفر وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زاخارووا د دغه هیواد ټاس دولتي خبري اژانس ته ویلي سرګی لاوروف به د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د خپل سوریایي سیال اسعد الشیباني کوربوي او دواړه لوري به له دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې او نړیوالو مسایلو په تړاو هم خبرې وکړي. د سوریې دولت لا تر اوسه مسکو ته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د سفر په تړاو څه نه دي ویلي. د سوریې پخوانی ولسمشر بشار الاسد د روسیې یو له پخوانیو متحدینو و چې له سقوط وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای مسکو ته ولاړ او هلته یې پناه واخیسته. د امریکا مشرانو جرګې پر اسرائیل د وسلو خرڅولو د بندیز طرحه رد کړه. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالتونو مشرانو جرګې پرون له هغه پرېکړه لیک سره مخالفت وکړ چې اسرائیل ته د وسلو د خرڅلاو بندېدو غوښتنه یې کوله. دا طرحه د ډیموکراتانو سناتور بیرني سانډرز لخوا وړاندې شوې وه چې په لومړۍ رایه اچونه کې 7 سناتورانو د پرېکړې په ګټه او 9 نورو یې پر ضد رایه ورکړه. د دې پرېکړه لیک په ملاتړ کوونکو کې 12 دیموکرات سناتوران هم شامل وو چې مخکې اسرائیل ته د وسلو له پلور څخه ملاتړ کړی و. د دې پرېکړه لیک موخه د غزې جګړې پر مهال اسرائیل ته د امریکایي وسلو د لیږلو مخنیوی و خو د سناتورانو د اکثریت مخالفت له امله رد شوه. اموني هنګانو د شپږیزې جام سیالۍ اتلولي خپله کړه. اموني هنګان لوبډلې د شپږیزې لسم پړاو پایلوبه کې د میساینک اتلان لوبډلې ته د 8 ویکټو په توپیر ماتې ورکړه او د دویم پرله پسې ځل لپاره د یادو سیالیو اتلولي خپله کړه. میساینک اتلانو په 14 اورونو کې اموني هنګانو ته د 102 منډو هدف وټاکه چې مقابل لوبډلې د 2 لوبغاړو په سوځېدو په 12 اوور کې ترلاسه کړ. د اموني هنګانو په ګټه عظمت الله عمرزي 4 لوبغاړي او عبدالله احمدزي د 21 منډو په بدل کې 3 لوبغاړي وسوځول. د شپږیزه کرکټ لیګ لسم پړاو سیالۍ د تیرې چنګاښ میاشتې په 28 نیټه د 15 لوبډلو په ګډون په کابل لوبغالي کې پیل شوې وې. په دغو سیالیو کې د هیواد له ټولو زونونو 15 لوبډلو سپینغر، امو، بندیامیر بوست او میساینک برخه درلوده. د یادونې د تیر کال د شپږیزه کرکټ لیګ نهم پړاو سیالیو اتلولي هم امو نهنګانو لوبډلې ګټلې وه. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت